بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسو په تېرو درسونو کې په کویک بک کې د کمپنۍ جوړول په سټارټر سیټ اپ او ایډوانس سیټ اپ باندې هغې نه وروسته بیا په دغه سختار د کویک بک باندې دغه 5 برخو انوایرمنټ د کویک بک باندې کمپنۍ او وینډرز کسټمر امپلایز او بینکینګ د ټولو باندې موږ تاسو بحث وکړو په ترتیب سره. نن راځو د بخش د کمپنۍ نه موږ تاسو خپل درس پریکټیکل شروع کوو. لومړی برخه د کمپنۍ په هغې کې ضروري برخه چې د هغه چارټ آف اکاونټس دی. لومړی کله چې موږ تاسو یو بزنس شروع کوو هغې دپاره موږ تاسو باید جدا جدا اکاونټونه جوړ کړو. په چارټ آف اکاونټ کې مخکې موږ ویلو چې هغه 5 عمده اکاونټونه چې موږ په اکاونټینګ کې ویلي دي چې په هغې کې اسیټ دی، کیپیټل ده، لایبیلیټي ده، ایکسپنس دی او ریونیو دی. هغه موږ تاسو په ترتیب سره کمپنۍ کې خو هم دلته بحث کړی او که دلته موږ کلیک وکړو دلته موږ ته څه وایي go to my company to view and manage your company account app services and subscription. په دې کې موږ تاسو بحث کړی او که چېرته موږ غواړو د خپلې کمپنۍ په پروفایل کې څه راولو تغیرات راولو کولی شو چې دلته یو څه اضافه او یا هم کم کړو. د دې اپشن دی ایډیټ نه په دې برخه کې چې هر تغیرات تاسو راولئ هغه راوستلی شئ. تېره ورځ مې په بحث کړی و. نن راځو چارټ آف اکاونټ. چارټ آف اکاونټ ته چې کله راشو الریډي دلته کویک بک بعضې اکاونټونه چې دي دا هغه دی لري په خپل ځان کې، خو زه ورته وایم چې دې اکاونټونو سره ما سروکار نشته. زه غواړم چې د ځان لپاره نوي اکاونټونه څنګه کړم هغه جوړ کړم. دا اکاونټونه لومړی موږ تاسو باید ډیلیټ کړو تر څو ځان لپاره نوي اکاونټونه جوړ کړو. ځکه دا خو ډېر اکاونټونه دي نو زه راځم لومړی دا په یو ور نه ډیلیټ کېږي. دا د کویک بک که تاسو نیمګړتیا بولئ او که ښه والی بولئ هر یو به جدا جدا موږ څنګه کوو ډیلیټ کوو. کنټرول ډي ډیلیټ، کنټرول ډي اوکې، 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 کنټرول ډي. دا به زه یو یو په ترتیب سره څنګه کومه ختم کړم. په یو یو څنګه کومه ډیلیټ. اوس چې کله موږ راځو لومړی اکاونټ چې کله جوړوو نوی اکاونټ فرض که موږ تاسو کاروبار دی نن ورځ تېر کال کې حسابونه تړلي دي نن ورځ باندې نوي اکاونټونه فعالوو را به شو چېرته اکاونټ. کله چې په اکاونټ کې موږ کلیک وکړو دلته ډېر اپشنونه راځي. لومړی موږ ته راځي نیو، که کنټرول ان باندې کلیک وکړئ تاسو ته نوی اکاونټ راځي او که په نیو باندې کلیک وکړئ هم آفرین. دلته ګوره ماته څومره اکاونټونه ظاهر شوه: انکم، ایکسپنس، فکس اسیټ، بینک، لون، کریډیټ کارډ، ایکویټي. 5 برخه خو ټولو کې شاملې دي که نه. لون چې دی په خپله د لایبیلیټي ده، بینک چې دی په اسیټ کې شامل دی وینې، کریډیټ کارډ دی همداسې، ایکویټي د کیپیټل شوه، انکم او ایکسپنس. هغه 5 اکاونټونه ماته ټول څنګه شول ظاهر شول. اوس زه راځم یا دلته تاسو کولی شئ ادر اکاونټ ټایپس او یا هم نور اکاونټونه څنګه کوئ دې ځای نه ځان دپاره انتخاب کړئ. زه راځم لومړی بخش د خپل د فکس اسیټ نه چې کوم تېر کال کې ما اسیټ لرلو هغه څنګه کوم را انتقالوم. صحیح که دی صاحب؟ دلته څه وایي فکس اسیټ ټریک د ویلیو اف سیګنیفیکنټ ایټمز دیټ هیو ا یوزفل لایف آر مور دین 1 ایئر. وایي هغه شتمني د فکس اسیټ د طرح انتقال کړه چې هغه ارزښت لري یا به کمه شوي یا بیا څنګه شوي زیاته شوي. هغه موږ تاسو پرسایز شي ډپریسیشن یلی و. فکس اسیټ کې به څه شی وي؟ بلډینګ د ځمکه د ماشینري تجهیزات ویکلز د موټر د کنسلټ یور ټیکس پروفیشنل فار ا مینیمم ډالر اماونټ وایي مقدار هم ورته وټاکئ. کله چې په کنټینیو باندې زه کلیک وکړم دلته ما ته راځي لومړی
ټایپ اف اکاونټ چي دی فکس اسټ. نو دلته به تاسو لومړی یو عمده اکاونټ جوړوئ د فکس اسټ دپاره. نور چې څومره فکس اسټ تاسو لرئ د دې به سب اکاونټ کیږي. دلته زه لومړی اکاونټ جوړوم چې فکسډ اسټ سیو اینډ نیو. اوس زه دلته جوړوم فکس اسټ اکاونټ مې جوړ کړه که نه. زه جوړوم چې کمپیوټر صحیح شوه سب اکاونټ دی چی شي دغه ماته فکس اسټ لاندې باید راشي که نه. ګوره همدا اکاونټ مې چې جوړ کړه د ثابته شتمنۍ. اوس که کمپیوټر دی که بلډینګ دی که ځمکه ده که فرنیچر دی که اکوپمنټ دی دا ټول به د چی برخه کېږي د همدغې آفرین. سب ټایټل دلته تاسو ته وایي چې ډسکرپشن ورکړه. مې ویلي و که نه ډسکرپشن په ژورنال کې ویلي و که نه. اوس ما ته وایي چې ډسکرپشن زه ورته وایم چې کمپیوټر from opening تیر کال نه انتقالوم که نه. اماونټ مقدار یې څومره دی فرض کړه 10,000 FN. صحیح شوه. نوټ کوئ که چې اضافه کوئ دا کې به ډېر خلص شایل لیکئ او که نه لیکئ تاسو اختیار دی. صحیح شوه. کوشش وکړئ چې شارټکټ او یا هم شفر غونتې ولیکئ. زه ورته وایم چې FBO فار بزنس اپریشن د څه دپاره استعمالوم د کاروبار د فعالیتونو دپاره. اوس دلته څه وایي انډ نوی هم نه دی اخیستی خو تېر کال نه همدغه ارزښت راپاتې دی فرسایش کړی یم دی. فرض کړه 15,000 او د 50,000 فرسایش میتودونه هم تاسو ویلي وو که نه. وایي انټر اوپننګ بیلانس تاسو سره څومره ارزښت باندې ځان سره ثبتوئ. زه څه ورته وایم کري صاحب هېڅو په اندازه 10,000 په کوم تاریخ ځان سره ثبتوئ. نن څوم تاریخ دی په همدغه 1 تاریخ د جنوري باندې زه ځان سره څنګه کوم کري صاحب ثبتوم. وبخښئ تاریخ باندې مې کلیک څه وایي انټر اوپننګ fix a set account before quick start. So I value हमें add करना. Okay, save and close. उधर कतल fix a set तक ना वो मम्मी account. चे लांदे रखला, और लांदे बल चे रखला. दल तगोरा, दामा मिला का मुक्ता से अंदाज़ से सब का वो. زوایم چې کمپیوټر from opening balance کمپیوټر دی کنه اول ډیبټ کیږي چې کمپیوټر به ډیبټ شي کنه 10,000 په اندازه او کریډټ کول به هم شي اوپننګ نو هم نه دی اخیستی کنه تیر کال نه دی کلوزینګ انټری هم چې کړی یا هیر د شول اوپننګ بیلانس اکویټي 1000. اوس د تما ویلې دي چې ماته شي کریډټ کا او کریډټ کا اکویک بوک تا اوس ګورم چې ماته د معاملې په ژورنال کې څنګه ثبت کړی دا هر شی دای کوي ښا را به شي رپورټ ته اکاونټینګ ان ټیکس ته براش اکاونټینګ ان ټیکس چې کله راغلی را به شي چشتا ژورنال معاملې څنګه ثبت کړی دا ماته ما ته ویلې چې ماته چې ډیبټ کا او چې راته کریډټ کا ها ګوره ای بي سي کمپنی ژورنال دی جنوري 2026 دی میمو د دغه ده اکاونټ د دغه ده په تیر کال نه انتقال کړي کمپیوټر د 1000 ډیبټ شوی اوپننګ بلانس اکوټي د 1000 څنګه شوی ده لاندې ډیبټ او کریډټ څنګه در سره اوس ورته چې نه خدا خو د ثبت کا اوس ماته لجر مرته خو اکاونټینګ ان ټیکس ته براشه دلته براشه چیرته د لجر جنرال لجر ته براشه وګوره فکس اسټ کمپیوټر ماته ډیبټ کړای دی او دلته اوپننګ بیلانس اکوټي ماته څنګه کړی ده ما ورته ویلي دي چې ماته چې جوړ کا اوس ورته جنا ماته ټریل بیلانس هم وښایه را به شي اکاونټینګ ان ټیکس ته ټریل بیلانس هم راته وښایه شته څه والے اف انکم سټیټمنټ دی دلته به راشئ ما ورته چې لاست منت تېره میاشت خو ما چې نه دي کړی خو اوس مې نن شروع کړ را به شي چې شته ټو ډیټ
ټرایل بیلانس کو درې شي نه وي اکاونټ ډیبټ او کریډټ څنګه دي د ټولي ماته وکړل کنه ښه بل راځم د ځای نه وځم بیرته راځم چېرته چارټ اف اکاونټ چارټ اف اکاونټ ته چې بیرته کله راغلم اکاونټ ته راځم کنه ما ته نوی اکاونټ جوړ کړه صحیح شوه په همدې فکس اسیټ کې کاري صاحب محترمه صحیح په دې ځای کې اکاونټ نیم فرض کا بلډینګ دا د سب اکاونټ دی چی شي فکس اسیټ سب اکاونټ دی شي کنه زه ورته وایم فرام اوپننګ کوم ځای نه آفرین نوٹ کې همدغه هم د کاروبار د فعالیتونو لپاره فرض کا ارزښت یې څومره دی 2,50,000 یا زیات صحیح 2,50,000 په کوم تاریخ باندې ځان سره ثبتوم په همدغه یو درشم تاریخ باندې څنګه کوم اوکې مې ورته وویل اوس ورته وایم چې ماته څنګه که 7 کلوزیک بلډینګ راغی که نه راغی که نه څومره اوس ورته وایم چې دغه ماته وګوره چې ته ماته په ژورنال کې څنګه ثبت کړې ده په ژورنال کې دا معامله ثبت کوو بلډینګ اسیټ دی که نه ډیبټ به شي که نه اوپننګ بیلانس اکویټي به څنګه شي اوس یې ګورم چې ده څنګه ثبت کړی دی را به شي اکاونټینګ اینډ ټیکس ته را به شم ورته ژورنال ته ته ما بوځه چې تا څه کړي دي وګوره بلډینګ څنګه دی صحیح بلډینګ څنګه دی او اوپننګ بیلانس اکویټي څنګه ده معامله غلطه ده که صحیح ده دواړه اړخونه څنګه دي همدې ته ورته تاسو کته اوس ورته چې نه لیجر هم راته وښایي چې لیجر د څنګه جوړ کړی را به شي اکاونټینګ اینډ ټیکس ته را به شي چېرته جنرال لیجر وګوره لیجرونه اوپننګ بیلانس اکویټي صحیح دی که غلط وګوره کمپیوټر او څنګه چې دی بلډینګ او لاندې راشه بیلانسونه د ټوټل د وګوره اوس ورته وایم چې ټریل بیلانس ته مې بوځه اکاونټینګ ټیکس راشه ما بوځه چېرته وبښئ ریپورټس ته راشم ما چېرته بوځه اکاونټینګ اینډ ټیکس ته اکاونټینګ اینډ ټیکس نه بوځه چېرته ټریل بیلانس ټریل بیلانس کې ګوره دلته ماته ځکه نه ښایي چې لاست مانت دی زه به درته ورته ووایم چې یا ماته ټولې وښیه او یا چې نن ورځ ما کومې معاملې ثبت کړي دي وګوره بلډینګ اسیټ دی که نه فکس اسیټ بل شی دی کمپیوټر نور خو چی نه لرم که نه ښه صحیح اوس یو بل کار دلته موږ تاسو کولی شو چې که چېرته موږ تاسو نه دا حسابونه ګډوډېدل موږ تاسو کولی شو چې هر اکاونټ ته چې ورکو نمبر ورکو اکاونټ ته نمبر ورکو نو دې په خاطر باندې موږ به راشو چېرته ایډیټ ته چې کله راغلو را به شو پریفرنس ته چې راغلو را به شو اکاونټینګ ته اکاونټینګ کې به مای کمپني ته راشئ او دې باندې به کلیک وکړئ یوز اکاونټ اوس مخکې ما سره اکاونټ نمبر هلته ظاهر و نه و که نه زه چې کله په اوکې باندې کلیک وکړم اوس زه دلته نوی اکاونټ جوړوم کري صاحب صحیح شوه فرض که په فکس اسیټ کې جوړوم دلته چې راغله مخکې و اول زره زما د پخوانیو ته یې ورکوم صحیح شوه فکس اسیټ ته نمبر ورکوم دې ځای نه به زه لاړ شم دې باندې به کلیک وکړم را به شم ایډیټ اکاونټ صحیح شوه دې ته زه فرض که نمبر یې ورکوم سل صحیح شوه سلو نه مې نمبر شروع کړه سیو اینډ کلوز څو نمبر ورسره راغی فکس اسیټ سره اوس دغه سب اکاونټ دی که نه فري اکاونټ دی دې ته زه چې ورکوم نمبر 101 7 کلوز بل شی دی وبخښئ دې ته به 102 دې ته به چې ورکړم 100
یو سل او دوه ماته چې څنګه 7 اوس زه بل شی بل اکاونټ جوړوم نیو اکاونټ ته راغلم په همدغه فکس اسیټ کې بل اکاونټ جوړوم کری صاحب محترمه اکاونټ نمبر به مې څو شي یو سل او درې فکس اسیټ کې جوړوم کنه اکاونټ فرض کا 6 ثبتوم فرنیچر دا د چی فری اکاونټ شي فکس اسیټ فری اکاونټ د شي زه ورته وایم چې فرام تیر کال نه راپاتې دي کنه فرام اوپننګ بالانس چې شي دپاره کاروبار دی فعالیتونو دپاره بالانس یې فرض که څومره دی 1,00,000 افغانۍ تاریخ د څو همدغه 1 دی جنوري اوکې 7 کلوز راغلی که نه فرنیچر بل اکاونټ جوړوم نیو ته به راشي فکس اسیټ ته به راشي کنټینیو ته به راشي اکاونټ به څو شي یا سل څلور کولی شئ چې هر یو نه شروع کړئ دوه نه شروع کړئ اختیاري ده چې جوړوم مشینري که نه مشینري جوړوم چی فری اکاونټ دی شي فکس اسیټ دی که نه مشینري زه ورته وایم چې فرام اوپننګ بالانس چې شي دپاره کاروبار د فعالیت فار بزنس اپریشن ارزښت یې فرض که څومره دی 80,000 افغانۍ صحیح په څوم تاریخ په همدغه 1 تاریخ باندې اوکې 7 راغلل که نه اوس زه ورته وایم چې لاړ شم ماته ریپورټ وښایي ژورنال کې د دا معاملې څنګه ثبت کړ اوس همدغه معامله زه په ژورنال کې چې کله ثبت کوم کاري صاحب محترمه څنګه به ثبت کوم یو طرف نه ما سره څه شی دی ماشین را سره دی که نه ودرېږه ماشین را سره دی ما سره ارزښت 80,000 فرام اوپننګ بالانس نه را سره دی دا اوس زه څنګه ریکارډ یې څنګه وکړم آفرین وبلیکم چې ماشین ډیبټ بشي که نه څومره 80,000 شتمني ده که نه شتمنۍ کې زیاتوالی راځي ډیبټ کېږي که نه او بل به ورته ولیکم چې اوپننګ بالانس اکویټي به څنګه شي د 80,000 په اندازه کریډټ شي اوس زه ګورم چې ده ماته څه رقم ته دا معامله ثبت کړې ده را به شم ریپورټ ته چې راغلم اکاونټینګ اینډ ټیکس ته به راشم اکاونټینګ اینډ ټیکس کې راشم چېرته ژورنال ته زه ورته وایم چې ما ته دغه ریفریش کړه چې تا نوې معاملې څنګه ثبت کړي دي اوس دلته وګوره ماشین ډیبټ دی که کریډټ دی 80,000 او اوپننګ بالانس اکویټي ډیبټ دی که کریډټ ده ودې کتل هماغه ډول چې دلته ما ثبت کړه هماغه ډول یې ثبت کړې ده که نه دا دی په دا و په فکسډ اسیټ کې د اکاونټ جوړول کولی شي چې زر ډوله نور هم څنګه جوړه کړي بس فکس اسیټ اکاونټ به عمومي جوړ کړي د هغې لاندې به څه راځي سب اکاونټونه به راځي دا و د فکس اسیټ په برخه کې اوس راځم چارټ اف اکاونټ ته راځم بیا اکاونټ نیو ته راځم اوس یې جوړوم چېرته په بینک زه اکاونټ جوړوم صحیح کړ صاحب نو لومړی هغه ته مې 100 کوډ نه شروع کړی او دا فرض که شروع کوم د 200 کوډ نه صحیح شوه لومړی به تاسو اکاونټ جوړ کړئ چې کیش آرټ کومه کمپنی ده ABC کمپنی کې کیش په نامه به عمومي اکاونټ جوړ کړئ صحیح شوه کری صاحب ورته وایم چې اوس یې ما ته څنګه کا سیو اینډ نیو یې کا راته اوس به دلته راځئ اکاونټ 200 نه مې کوډ شروع کړی دی که نه د بینک دپاره را به شي دلته کیش آرټ افیس سب اکاونټ د دا د چی شي کری صاحب کیش آرټ ABC کمپنی صحیح شوه څومره نقد چې راځي د همدې اکاونټ لاندې به راځي که په بینک کې وي که په دفتر کې وي صحیح شوه ډسکرپشن کې زه ورته وایم
deposit deposited at ABC کمپنی ته مې راوړې. صحیح شو که صاحب محترمه؟ بینک اکاونټ نمبر خو اوس بل حل نه لرم ځکه په کمپنۍ کې دی. صحیح شو؟ روټینګ نمبر نه وروسته زه پوهېږم. بیلانس یې فرض که څومره دی؟ 1,000,000 اوله. په کوم تاریخ باندې؟ په همدغه 1 تاریخ باندې. زه ورته وایم اوکې کلوز اینډ سیو. ما ته دلته پیسې راغلې که نه؟ چېرته دي دا پیسې؟ کیشرټ افیس د بانک لاندې عمومي اکاونټ چې دی کویک بک چې جوړ کړی دی د بانک په نامه یې جوړ کړی دی. صحیح شوه؟ خو ما ورته ولیکل چې دا پیسې ما سره چېرته دي؟ آفرین. بیا راځم کنټرول یو بیا راځم بانک ته کري صاحب. دلته لیکم 201 دا به لیکم چې 202. اوس کیش آرټ چېرته؟ دا د سب اکاونټ د څه شي؟ کیش آرټ ABC کمپنی. صحیح شوه؟ ورته لیکم چې deposited عزیزی بانک کې مې کېښودې. بینک اکاونټ نمبر مې فرض کړه دومره دی. صحیح شوه؟ د روټینګ نمبر چې دی کاري صاحب محترمه یو د بانک د عمومي برانچ مرکزي نمبر وي، بلې د بلې څانګې نمبر وي، بلې د بلې څانګې نمبر وي چې کوم ځای کې تاسو ډپوزیټ کوئ هماغه نمبر به تاسو څنګه کوئ؟ ورکوئ. نو روټینګ نمبر چې دی اختیاري دی. زه ورته وایم چې عزیزي بانک کې مې څومره پیسې کېښودې؟ 2,00,000 افغانۍ. په کوم تاریخ باندې؟ 1 تاریخ باندې. څنګه کا ماته اوکې کا 7 بیا ورته وایم بینک ته راځم کنټینیو 203 کیشرټ AIB بینک کې مې دا د سب اکاونټ د چی شي؟ کیشرټ ABC کمپنی. deposited at AIB بینک. فرض کې دې سره مې اکاونټ نمبر راغلی. روټینګ نمبر فرض که نه لرم اوس بلحال دې سره مې کېښودې 15,00,000 افغانۍ. کوم تاریخ باندې؟ 10 جنوري باندې. څنګه کا ماته یې 7 بس ثبت کړی که نه راته؟ اوس زما ریپورټ په ریپورټ کې زه وګورم چې د ماته په ژورنال کې د معاملې څنګه ثبت کړی. را به شئ چېرته وګوره. کیش عزیزي بانک کوم ځای نه؟ اوپننګ بیلانس اکویټي نه. کیش عزیزي بانک کیش ایټ IB بانک نقد دي که نه؟ نقد اول ډیبټ کېږي که کریډټ کېږي؟ ډیبټ کېږي که نه؟ اوپننګ بیلانس اکویټي به څنګه شي؟ کریډټ شي. په همدې ته ورته په 10 بانکونو کې نور هم تاسو اکاونټونه کاري صاحب جوړولی شئ. پوښتنه شته؟ که پوښتنه وي وایي. بیا به راشم اکاونټ نیو ته به راشم. کله چې نیو ته راغلم اوس یې چېرته جوړوم؟ اکویټي څه دی؟ آفرین هغه پانګه چې د مالکانو په کاروبار کې ده. دلته به راشم دلته فرض که زه نمبر د کوډ د 300 نه کاري صاحب شروع کوم. صحیح شوه؟ اکویټي خو ما مین اکاونټ دی. زه ورته لیکم چې اونر اکویټي بس صرف اونر اکویټي په نامه باندې سب اکاونټ نه لرم. ورته وایم چې سیو اینډ نیو. اوس دلته ورته لیکم چې 300 یو شریک دی د ما په نامه د چا باندې دی؟ د مجید کاري صاحب. دا د سب اکاونټ د چی شي؟ د اونر اکویټي دی شي که نه؟
capital of Majid at ABC company. صحیح نوٹ کا ورکوي او کا نه ورکوي. زه په الحال نوٹ نه لرم. څومره ده د مجید پانګه؟ فرض کړئ لیکم 4 لک افغانۍ. کرسه محترمه په کوم تاریخ باندې؟ 13 تاریخ باندې. ماته څنګه کا اوکې کا سیو اینڈ نیو. بل لرم 302 بل لیکم چې ظلمای. صحیح شو. دا سپ اکاونټ دی چیش اونر اکویټی دیش capital of Zalmai at چیرته ABC company. نوٹ پر حل نه لرم. اوپننګ بیلانس اکویټی د فرض کړئ دا څومره 3 لک افغانۍ. څومره په 13 تاریخ باندې. ماته څنګه کا اوکې کا راته سیو اینڈ کلوز. اوس ګورم ریپورت. کله چې راغلم ریپورت اکاونټینګ اینډ ټیکس ته به راشي. تاسو وګورئ ژورنال ثبت کړي دي ماته که نه پیر صاحب؟ وګوره زلمای اوپننګ بیلانس اکویټي، مجید اوپننګ بیلانس اکویټي. اوپننګ بیلانس اکویټي کیپټل کې ګرځي محترمه اول کریډټ کیږي د مقابل طرف کیپټل چې دا کریډټ کیږي. وګوره د مجید کیپټل کریډټ کړی دا اوپننګ بیلانس اکویټي څنګه کړی دا ډیبټ کړی دا. پښتنه شته دې پورې د مجید نوم کې موږ تاسو اشتباه کړی دا را به شو کریډټ اکاونټ ته. کریډټ اکاونټ ته به زرا شمرته وایم چې دا ماته څنګه کا وخت کا 7 کلوز کا. اوس زما پر رپورټ کې موږ ګورم چې ټرایل بیلانس ماته څنګه اکاونټ اینډ ټیکس ته را به شي چیرته ټرایل بیلانس. لاست مانث کې شي نشته کنه زه ورته چې نن ورځ ما څومره کوم عملي کړی دی دا ټرایل بیلانس ته ماته جوړ کړی دا وکنه. وګورم کوم اشتباه لري نه لري. ډیبټ مساوي څه ده موږ تاسو ټرایل بیلانس کوم دا شی ویلی وکنه شته اشتباه. همدې ته ورته تاسو کولای شئ د نورو دوه اکاونټو کې بیا بله ورځ ووایو. نو دا 3 اکاونټو کې موږ تاسو نن څه وکړه؟ آفرین. په فکس اسټ کې هم جوړ کړه، په بینک کې هم جوړ کړه او بل هم چېرته جوړ کړه اکویټي کې. اوس دغه راپورټ چې دی اکاونټینګ اینډ ټیکس راشه ژورنال ته. دا راپورټ چې دی کرسه محترم په دې کې د یو زه درته کوم نور ټول راپورټونه همداسې دي. هر یو تاسو کولی شئ چې هغه کې تاسو میمورایز کړه او همدا ډول هغې نه استفاده وکړئ. لومړی دلته ماته څه ښیي ډیټ ښیي که نه ټایم ګوره راته ښیي په 9:10 اوالې 1.26 تاریخ باندې. دلته ډیټ دی. که چېرته تاسو ته معاملات نه ښیي دلته دیس مانټ ټو ډیټ نو تاسو آل باندې هم کلیک کولی شئ چې ټولې درته وښیي او که د نن ورځې صرف غواړئ په دې باندې کلیک وکړئ او که ورته وایئ چې نه ماته صرف د دې اونۍ وښیه د همدې اونۍ درته ښیي. کله چې راغلی کسټمایز ریپورټ ته په کسټمایز ریپورټ کې اول دلته څه دی ډسپلی. په ډسپلی کې دلته همدغه شوختونه تاسو ته ښیي چې د نن ورځ غوړې د ټوله غوړې آل غواړې چې هر څومره غواړې تا ته څنګه کوي معاملې اوکې باندې کلیک وکړه ټولې معاملې ماته څنګه کړې وښودې. او دلته زه بیا ورته وایم چې نه ماته یې د 10 تاریخ نه وښیه تر کوم تاریخ پورې تر 11 تاریخه پورې. پوه نه شوې؟ په دې نه دلته تاسو یو انټروال ورکولی شئ چې دې تاریخ اوس زه یو بل تاریخ ورته ښیم چې دا 23 نه ماته وښیه تر 29 پورې. معامله شته؟ ولې؟ نه م ده کړې که نه. نو دا وه په کسټمایز ریپورټ کې څه ډیټ تاسو کولی شئ. زه اوس ورته وایم چې نه ماته کومې معاملې وښیه حال معاملې ماته څنګه که شو که بیرته ماته شو کړې که نه. زه اوس دلته ورته وایم
چې ما ته په دلته اجکټیو هم راته وښایه، لاس موډیفاید ډیټ راته وښایه، خو اکاونټ ټایپ ما راته ښایه، ټرانزیکشن ما راته ښایه، دا نور شیان ما ته پکې ظاهر اجکټیو راغی که نه دلته، لاس موډیفاید ډیټ راغی که نه، د چا له خوا نه د معاملې اډ شوي دي. اوس زه بیا کسټمایز ریپورټ کې وښایم ورته چې نه ټرانزیکشن هم راته وښایه، ټایپ هم راته وښایه، لاس موډیفاید ما راته ښایه، نمبر هم ما راته ښایه، ایډیټ هم ما راته ښایه، اجکټیو ما راته ښایه. وګورئ او یا دغه نیم چې دی دلته اضافه دی تاسو ته خوند نه درکوي، دې باندې کلیک وکړئ، ښې دې ځای نه لرې صحیح. بیا به راشئ کسټمایز ریپورټ ته، کسټمایز ریپورټ ته راغلی او که خوښ هم نه وي بېرته یې مغه پخواني حالت اړوئ، صرف په دې شي باندې کلیک وکړئ، ریورډ باندې وکړئ، مغه پخواني حالت ته راغی که نه. ښه کسټمایز ریپورټ بل ما ته د ترتیب جوړ که اسینډینګ آرډر یا ډسینډینګ آرډر، A to Z یا Z to A. زه ورته وایم چې نه ما ته یې څنګه ترتیب که د Z نه یې تر A پورې ما ته ترتیب که. وګوره سورټ بای دلته وګوره په ټرانزیکشن په اساس ما ته سورټ کا، دلته یو شکل راغی که نه Z to A. ګوره اوس د اول نه معامله شروع ده که نه، اول دوهم دریم، زه ورته وایم چې نه سرچپای شپږم پنځم څلورم دریم دوهم A to Z descending ascending. صحیح کړی صاحب. اوس ورته چې نه ما ته خپل ډیفالټ حالت کې ما ته څنګه کا ظاهر که دا و کسټمایز ریپورټ تاسو غواړئ اسینډینګ آرډر A نه تر Z پورې او یا هم د Z نه تر A پورې ما ته څنګه که دغه کیک. اوس بل رزمه فلټر ته، دا ډېر مهم آپشن دی. فلټر کې تاسو کولی شئ چې هغه څه فلټر کوي چې تاسو یې څنګه کوئ غواړئ. زه ورته وایم چې ما ته اکاونټ فلټر کا، څنګه کا اکاونټ ما ته فلټر کا، ما ته اکاونټ فلټر کا صحیح. یا ما ته شي کا اماونټ ما ته فلټر کا کوي سه محترم. وای ټول اکاونټونه غواړي چې درته فلټر کړم، زه ورته چې نه ما ته هغه اکاونټونه فلټر کا چې مساوي په څو سره وي، په 10,000 افغانۍ سره کوي سه محترمه. هغه اکاونټونه ما ته فلټر کا چې په 10,000 سره مساوي وي. چه راغله صرف کمپیوټر راغی، وای 10,000 په اندازه باندې د کمپیوټر څنګه دی ارزښت لري. اوس بیا ورته وایم کسټمایز ریپورټ ته راځم. کسټمایز ریپورټ کې زه چې ترسم فلټر ته، فلټر کې اوس ورته وای ټول اکاونټونه غواړي، نه زه ورته چې اماونټ غواړم، خو ما ته اوس هغه اماونټ ظاهر کا چې تر 1,00,000 پورې څنګه وي ارزښت وي. ما ته څه وایي چې فرنیچر دې څومره ارزښت لري د 1,00,000. بیا راځم فلټر ته راځم، فلټر کې اوس ورته وایم چې نه اماونټ راته ظاهر کا خو چې کوچنی او مساوي دي څو سره وي د 1,00,000 سره، کوچنی او مساوي وي تر پورته وګوره راغلل که نه. بیا راځم کسټمایز ریپورټ، کسټمایز ریپورټ کې راشه فلټر ته، فلټر کې راشه ورته وایم اماونټ راته وښیه، خو کوم اماونټ چې لوی او مساوي دی 1,00,000 نه وي، 1,00,000 نه لاندې نه وي. وګوره 1,00,000 نه کم شته، یا به مساوي وسره یا به لوی وي. وکړه کسټمایز ریپورټ ته راځم، بیرته فلټر ته راځم، هماغه ډیفالټ حالت ته څنګه کما بیرته او یا مثلا چې نه خپل پخواني حالت ته ما څنګه کا بس. بیا به راشئ کسټمایز ریپورټ ته را به شئ فلټر ته، فلټر کې نوره څه نشته. اوس به راشئ هیډر او فوټر ته. ما ته وایي آیا غواړئ چې هیډر دې د کمپنۍ وي، د کمپنۍ نوم زه ورته وایم هو. وایي ریپورټ ټایټل ته غواړئ چې شی دی دا ریپورټ دی، ژورنال ریپورټ دی، سب ټایټل هم ورسره غواړئ، ډیټ پریپیر هم ورسره غواړئ، ټایم پریپیر غواړئ، پرنټ هیډر ان پیج افټر فرست پرنټ. آیا دا هیډر چې دی صرف اوله ورقه نه چې دا راپورټ ته پرنټ کوي راشي، که دا ټولو ورقو باندې راشي؟ زه ورته نه په ټولو باندې دی. وایي پیج نمبر غواړئ، زه ورته وایي وایي په کوم رقم غواړئ، زه ورته دا رقم ته نه، د پیج نمبر زه څنګه غواړم دا رقم ته غواړم. وایي ایکسټرا فوټر لاین اره چې اوس راځه پکوي اضافه، زه ورته چې هو ما ته چې کا دا خو ډېر مهم راپور دی،
ماته چې سره اضافه کا امضا راته اضافه وای آیا غواړې پرنٹ فوټر ان فرست پیج آیا صرف دغه فوټر د په اوله ورقه باندې وي زه ورته وایم نه دا څنګه وي په ټولو باندې دی وي ایکسټرا فوټر لاین اوس دلته زه ورته وایم نه د کمپنۍ نوم زه نه غواړم اوس وګوره کمپنۍ نوم شته بیرته کسټمایز وکړئ کسټمایز ریپورټ ته راځم هیډر ته راځم زه ورته وایم او کمپنۍ نوم غواړم خو د سب ټایټل او ریپورټ ټایټل زه څنګه کوم دا نه غواړم شته چې نشته که نه بیرته راځم کسټمایز ریپورټ هیډر ته راځم هیډر کې ورته نه دام غواړم او دام غواړم اوس ما ورته وایي چې ما ته په ورقه باندې چې راوله سیګنیچر راوله خو اوس خو دلته سیګنیچر نه ښکاري کړي صاحب که شته نشته که نه دا چې کله تاسو راشئ پرنټ ته کله راشئ پرنټ پریویو ته وبخئ کسټمایز ریپورټ هیډر زه ورته وایم ما ته سیګنیچر څنګه کا راوله اوس به زه راشم پرنټ ته کله چې پرنټ ته راغلم ما پرنټ پریویو ته به راشم پرنټ پریویو کې ما سره دلته شی ظاهر کړی شته او که نه اوس یې ما ته بېرته څنګه کا کلوز بیا به راشئ کسټمایز ریپورټ ته دې کې نوره هېڅ شی نشته که غواړئ چې راولئ راولئ او که نه یې غواړئ مه راولئ هیډر او بل فونټ نمبر مالک د کمپنۍ چې د سپین ږیری شو سترګو یې کار پرېښوده خدای په قهر ککړ شو نو لیکل هم سم نه ویني چې ښې داسې غټ عینکې ورته وانه اچوي دی اوس درته وایي چې ما ته د لیکل څنګه که وایي دغه کوم نیګیټیو بیلانس په کوم ځای کې زه ورکوم اوس خو په تور رنګ باندې دي دا ما ته وایي چې دا ما ته داسې قوس کې بند که زه یې روغ نه وینم صحیح شوه بیا وایي چې نه دغه منفي علامه چې دا د بل اړخ ته یې راته واړوه چې زه یې لږ ښه ووینم دی اړخ کې بیا راته وایي چې نه لږ یې په سور رنګ کې کا چې ښه یې ووینم صحیح شوه کري صاحب بیا شو آیا په سلو درته تقسیم کمه په زرو باندې درته نه داسې نه غواړم آیا وایي چې دا کوم سنټونه اشریې چې راځي دا درته ظاهر کړم یا دا درته تر حذف کړم زه درته نه دا خو ډېر مهم دي ځکه ډالري حسابونه وي کېدای شي صحیح شوه وایي لیبل اوس راغواړې ریپورټ ډاټا ریپورټ ټوټل په دې شکل یې غواړې ریپورټ ټایټل په دې رقم یې غواړې ریپورټ په دې رقم یې غواړې په دې رقم او یا هم پیج نمبر زه ورته یم هو بیا کسټمایز ریپورټ ته راځم فونټ نمبر اوس دی وایي چې دا لیکل ما ته غټ هم که راته رنګای صحیح شوه زه پورټ ورته وایم چې دا کوم راپورټ جوړوم ټایمز نیو رومان کې که راته کري صاحب محترمه بولډ یم که راته دا فونټ یم لږ راته غټ که 12 که راته صحیح شوه او دا رنګ یې هم د دې راپورټ څنګه که راته داسې ښه تکشیني که وایي آیا د لیکل داسې یوه کرښه درته ورکړم دغو لیکلو ته د راپورټ ته زه ورته یم نه دا مه ورکوه وایي سټرایک آوټ آیا داسې منځ کې لیکه درته پې کاش کړم زه ورته نه دا مه ورکوه اوس یې ورته وایم چې ماته یې څنګه که کلم لیبل چېرته مې اشتباه کړې ریپورټ ډاټا زه ورته وایم فونټ یې راته چینج کړه ټایمز نیو टाइम नहीं रुजमाने करा था करी से मुहतरमा सही शवा बोल्डिम करा था 12 करा था दागा रंगिम दासे करा चे दस रंग तेरा था वाड़ा वाचे लग दसे शिन गुंते रंगी उजार बंच संगी खा वो वक्त लेते हैं कोई खड़े ना देखा या और तवाम संगी क्या वसरा था यस هذا
ښه بس دی لږ دلته دې ځای کې یو خبره شته خالي بس ښه فونټ نمبر باندې خو پوه شو دغه هم درس ووایې که نه کمنټ ریپورټ کې شی نشته ته غواړې کوم ځای کې چېرته شی کې کمنټ اډ کې دلته کلیک پې وکړه په دې ځای کې کمنټ څنګه کا اډ کا او دلته یې څنګه کا سیو کا په دې کمنټ کې نور که غواړې کوم ځای باندې ځان دپاره کمنټ یاداشت پرېږدې آینده دپاره صحیح شوه هېڅ شی په دې کې کوم نه وای نشته او بل شیر ټمپلیټ ته غواړې چا سره څنګه کې په ورولېږې چاته بل چا سره همدغه ټمپلیټ تا د ځان دپاره جوړ کړې کرسې بل چا سره یې شریک او بل ته ممبرایز ښه ریپورټ دې جوړ کړی ته غواړې دا د ځان دپاره څنګه کې سیوې کې څنګه شو میمورایز شو چې دلته دغه بیرته ته ګورې ریپورټ ته به راشي میمورایز ریپورټ ته به راشي اکاونټینګ ته به راشي ما چې شي ریپورټ ژورنال ریپورټ همدغه شی ما ځان سره څنګه کا همدغه ټمپلیټ ما ځان سره څنګه کا او اوس غواړې دلته همدغه ریپورټ څنګه کې ځان سره یې پرنټ کې پرنټر باید سره څنګه وي غواړې پورټریټ کې او غواړې یا په لینډسکیپ کې څنګه کې داسې په پلنو باندې پرنټ کې او پورټریټ داسې په اوږدو باندې آیا ټولې ورقې غواړې او یا ورته وایې چې نه صرف د اولې ورقې نه تر دویمې ورقې پورې ما ته څنګه کا کړي صاحب پرنټ کوه صحیح شوه څو کپۍ ورنه غواړي 2 کپۍ ورنه غواړي 3 کپۍ ورنه غواړي 4 کپۍ ورنه غواړي صحیح شوه په دې کې نوره شی نشته دا و د